نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کنه وی کله چې یو انسان دروغ وایي کنه نو د خلینو بدبوئی شروع شي د خلینو څه شروع شي بدبوئی شروع شي او د اعمال لیکون کې فرشتي د خوانه لاړ شي او چې د دروغ بس کې بیا د فرشتي خواله راشي د خلینو بدبوئی زی فرشتو ته دغه احساس کېږي ما ته او د الله نه کار بندګانو تم کېږي لکه بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کنه وی کله چې انسان مری کنه هر انسان چې مری د خپل کوم د فرشتي د اعمال کې لیکي د دې سره ملاقات کېږي دا دی ویني په وخت د ځنکدن کې دا کومي فرشتي چې د انسان اعمال لیکي کنه په وخت د ځنکدن کې د فرشتي ویني نو چې کله دا نیکمل انسان کنه نو دا فرشتي ورته وی الله دې تا ته اجر درکړي جزاک الله الله دې تا ته صدر کې اجر درکړي ځکه چې کوم نیک مجلسونو هغه ته مونږ ته داخل کړیو ځکه دا سره نیک مجالس د خدای فرشتي وسوم ځکه کوم نیک مجلسونو ته مونږ داخل کړیو مونږ ته ډېر خوشاله شوي یو او ستاسو د نیکو اعمالو د وجې نه مونږ ډېر خوشبوې محسوس کړي دي مونږ باندې ډېر ښایسته بوی نه ستاسو د نیکو اعمالو د وجې نه راغلي دي او چې کله بدعمله انسان مري او د خپلو کرامن کاتبین کومې فرشتي د نیکۍ او بدۍ چې لیکي د دوی سره ملاقات وشي دوی ویني کنه هغې ورته وایي الله دې تا برباد کړي الله دې تا تباه کړي ستاسو د وجې نه مونږ ډېر د ګناهونو مجلسونو ته دننه شوي یو ته به د ګناهونو مجلسونو ته تللی مونږ به در سره وو مونږ به ډېر زیات په تکلیف کې وو ستا د لاسه او ستاسو د ګناهونو د وجې نه مونږ ډېرې بدبویۍ برداشت کړي دي ستاسو د بد اعمال بدبویي وه مونږ به برداشت کوله الله دې تا هلاک کړي الله دې تا برباد کړي هیله درنه مونږ خلاصې شو یاد وساتئ کله چې ته نیکو مجالسو کې شرکت کوې نیکو ځایونو ته ځې که نه ستا فرشتې خوشحالېږي تا ته دعا کړي او چې کله ته د ګناهونو مجلسونو ته ځې په ګناهونو کې مبتلا یې ستا د فرشتې تا ته خیرې کوي او چې کله په کومه ورځ مړه شي دا فرشتې د الله شکر ادا کړي الله د دې مردارۍ نه او د دې بدبویۍ نه شکر دی چې موږ خلاص کړو نو دا د نیک اعمال خوشبو او د بد اعمال بدبوئی دا په احادیث مبارکو کې څه ده نو نبی علیہ السلام فرمایل دا څه بدبوئی اوازونه دي چې دا تاسو کوئ دا څه بدبوئی اوازونه دي او بیا نبی علیہ السلام هغه خبره ختم کړه او بیٹه نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته زه چې سفر کوم زه چې په دغه دوران کې دوی کې منافق او د منافقینو سردار عبد الله بن ابي بن سلول رئیس المنافقین چې ټول دیم په دې غزا کې د داسې وسیله تناسو د خپل انصار او ملګرو د منافقینو سره دیو سره ناستو نو دوی خبره وکړه دا تاسو په سر باندې خېجولې د مسلمان